خپل او د یمن حال ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل د حبشانو حکومت ډیر قوي دی او زما زور نه پرسیږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته، هغه دا چې زه په کال کې یو وار و کسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په حضور مشرفه کېږم. که ستا خوښه وي ته د دې صبر وکړه، کم وخت چې زما د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې او هلته به و کسرا ته خپل شکایت بیان کړي. سیف ابن زیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی. نو د هلته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو یې سیف هم د ځان ملګری کړي او فارس ته د کسرا د ملاقات لپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم وخت چې به خلق و هغه سالون ته ور داخل سو کم چې د کسرا ملاقات پکښ کېدی، نو به خلق په ولاړ و نه بکښنستل او پر هغه ځای چې کسرا کښنستی د هغه و مخ ته پرده و او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم جواهرو شایسته سوی وو پروت وو او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچاهۍ تاج زړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی وو. ویل کېږي چې د دې تاج وزن 90 کیلو او دا تاج د سرو زرو په زنځیرانو لوړ پچت پورې تړل سوی وو. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای وو. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب د پر سر نسوای ایښولی نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کشف سوه. خلق خو به په ولاړ وو. کم وخت چې به د کسرا دغه عجیب او شاندار شکل او منظر ولیدي نو به ټولو سجده ورته وکړه. العیاذ بالله، حتی پاچاهانو هم سجده ورته کول. دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن زیزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بې له سیف څخه د سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ماته سجده نه کوي. ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هېروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت یې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر، فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل څه غمونه لري؟ د خپل بیان ورته وکړي چې حبشیانو د یمن ځکه اشغال کړی ده، د ده د پلرو او نیکګانو ملک او پاچاهي یې ځینې غصب کړي دي او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشیانو څخه راخلاص کړي. کسرا و خپل مشاورینو او وزیرانو ته مخ ورواړاوه. ویل څه وایاست؟ هغو ورته ویل دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړي او دته مو ورتسلیم کړي، نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فایدې شی نسته چې موږ د هغه د پاره د کسرا لښکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي نو د لښکر لیږل بې فایدې دي. تر دې مشورې وروسته کسرا د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړ. ورونو، نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی. په کمل کې چې خپل خاص ګټي او فائدې ونه لري هغه څه ونه څېړي، حساب ورته ونه کوي، هیڅ کله خپل عسكر او فوجونه هلته نه لیږي. خدا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهیږي او یا ځان نه پوهوي، دا د هغو جهالت دی. کنه هیڅوک خپل عسكر د بل په ملک زما او استاد لپاره نه وژني. خیر،
څرنګه چې کسرا پاچا و او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پریږدي نو یې امر وکړي چې ودته د سپینو زرو 10,000 درهمه او یو ښه جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړل شو. مګر سیف د دې لپاره نور راغلی چې پیسې واخلي، بلکې هغه د یمن پاچاهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی، دستي د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړ. خلق پر راټول دي او دای پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نور خلقو ته ورکوي. کسرا ویل دا ځوان د یو حاله خالی نه دی، بیرته راولي. سیف چې راوستي، کسرا ویل ما وتا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه، د دې څه سبب دی؟ سیف ویل ای شاهنشاه، زه د سرو او سپینو زرو سره علاقه نه لرم. زه د داسې ځکه څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره د غوښته چې په کسرا کې طمع پیدا کړي او د کومک وکړي. ویل زه د بل غرض د پاره راغلی وم، زما زر نه دی پکار. دلته په کسرا کې هم طمع پیدا شو. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغه ورته ویل موږ خو تر اوسه پورې نو خبر چې په یمن کې سره او سپین زر شته، دا نوې خبر دی. کسرا وویل تاسو نو ولیدي چې دراهم یې و خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دوی و دراهم ته اړ او محتاج نه دي. اوس نو کسرا او د مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي کیا. هلته خو په دوی کې طمع هم پیدا شوې ده. په اخر کې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندخانو کې داسې خلق لرو چې پر هغو د وژلو امر شوی دی چې باید مړه کړل شي. دغه خلق براو باسو او لشکر به ځینې جوړ کو، د سیف ابن زیزن سره بیا ولېږو. که دوی پر حبشه کامیاب شوه یمن ستاسو، او که مړه شوه دا هغه شی دی چې موږ د هغو دپاره غواړو. کسرا ویل دا ښه فکر دی. نو یې د بندخانو څخه داسې خلق راټول کړه چې د وژلو امر پر شوی و. په دې خلقو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان وو. د دې ټولو نفرو شمیر و 800 نفرو ته ورسېدی، او یو نفر یې د خپل صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرر کړ چې نوم یې اخرز. اخرز په جنگ په قوي او تجربه کار سړی و. نو یې دغه 800 نفرو څخه لشکر جوړ کړ او د سیف ابن زیزن په ملګرتیا یې یمن ته ولېږل. دغه نفر په 8 کشتیو کې سپاره شو. اول فرات ته ور داخل شو او بیا خلیج العرب ته او بیا بحر العرب ته تر څو چې وعدن ته ورسېده. او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لشکر را رهیدي. هغه هم د لشکر په جوړولو شروع وکړ. سیف ابن زیزن هم په یمن کې د هغه خپل طرفدارانو پر راټولولو شروع وکړ، کوم چې عرب او د یمن خلق و او د حبشانو حکم یې نو خوښ چې دغه فارسیانو د لشکر کومک وکړي. بل اخره دغه دوه لشکرو په مابین کې جنگ شروع شو چې یو د حبشه لشکر وو او بل د فارسیانو. د حبشه د لشکر مشر په خپل مسروق د یمن پاچاو چې د ابرهه زوی او د فارسیانو د لشکر مشر اخرز. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرخت وقالت استروني د اندېښنو په ګرځابونو کې رجوكم لا تفضحوني. تعلیم الاسلام رادیو بدل محمد آخر زمان یما د هلو او خوښیو څرک